شباني هغه د ګوندلو سنډا دننه اوده دی. نو ولې څه ته وایي دونه تورې تورې خیرې به مې پسې کولې. وایي اخو پاک زه دلته کې د مرپسې خیرې کړي. نو داسې به مې پسې خیرې کولې چې تنخواګانې به رامې خوړلې. زما خو نور څه وس نه رسېدو به ډایرکټ په مې ورته ویله الله دې په ښه ده. هلته به دا ویلې که نه خدای ورته نیکو هدایت وکړي دواګانې هلته خلک کوي. مړې به دښمن له به دا دوا نه کوې چې الله دې ورته د نیکو خدایت وکړي. ته به دښمن له دا دوا کوې خدای پاکه ته به بربادې کړي. ګناه ده ته بالکل په غلطې. مړې هلته چې به راته رایاده شولې که نه چې به راته رایاده شولې نو د قرقوري د مخامخې خو به مې د پسې نه شو جړلې. بس لا بړه مې باتروم ته دومره به مې وجړل که نه. بس سعودي کې دار سړي دغه شانتې چلي چې بس ښځه ورته یاده شي بس باتروم کې به یې جاړي. والله داسې به مې جړل چې او مړ ما ته به هم سمه را یادې دي. خو یو خبره درته وکړم دا زړه چیلې سته ده دله د خدای مرګ راولي. مړې خیر ده نو مور مې د زړه چیلې خو ته مه وایه که نه. مور مې د خفه کېږم هم پکار څنګه ده خو مور خو موري موري پروژې پې نه کم پاخترې پې نه کم تش جګړې کله رور سره جګړه کله ما سره جګړه چې ښکلې جوړه واچوم ولې دې واچوله چې تا ته رینګ وکړم ده ته دې ولې رینګ وکړم نو ستا وکړم مجبوره یم لیونی شوم. خواښ یعنې ټول دې سي والله یوازې ستا خواښې خو داسې نه ده. زما خواښې ته به دې ولې خیال نه وسو هغه ځان له ګډه وډه وه. د دې خواښې نه خلک هسې سر ټکوي په خواښې تېرې شوي خم پې تېر شوي او بد هم پې تېر شوي. تاسو د دې نه خبر تاسو جینکۍ یې والله چې څه مو ویله داسې حساب دی که نه خواښې خو تا مړه که زما خو وس نه کېږي چې زه یې مړه کړمه. زما مور به ته مړه کړي نو والله دونه کنځلې به درته وکړمه چې څه شي کنځلې تا چې زما مړه کړل ما ته ووهلې. خیر دی زه والله ماشاءالله خپې دې سمې ډکې شوي دي غټې شوي دي. غټې شوي نه دي ختمې شوې د خفګان د لاسه والله دغه شانتې دي الله ما هم ختم کړي څنګه چې ته ختمه کړې. خبره کوم درته خبره نه خبرې کوه لکه د خارو په شانتې راته په دې اوږه کښېنو چې غېږه زما دې دومره ارمان کړی دی په سعودي عرب کې خلک صرف د ښځو ارمان زه دله زور کوم مړې والله هسې د سره نه کښېنم خازه شابه زور کوه شابه هسې د سره نه کښېنم ما دې په سعودي عرب کې ارمانونه کول ما ویل زه به د ښځې خپې به زه زور کوم خو چې کلي ته لاړ شم. ستا خبره صحیح ده خو ما داسې حساب دی که نه چکر له مې بوزه که نه چکر له نه چکرونه به دې بوزم خو ورېږه په قرقوري باندې مې 150 ریال دي چې رایکي نو به دې بوزم کالام ته مې بوزم مري ته مې بوزه خیر سوات دې ته به دې بوزم مړې رښتیا وې والله نو ولته څه دپاره زه د څه دپاره یم والله کو ښې پیسې د کولې ما وایسته دوړه کړي خو دا خوله دې وام ګورې ښځه بس نه دي دوړه کېږي. او یو خبره مې دا واوره که زما ورور ته غوسه شوې ښه به درله نه ښه ما څه کار دی والله ستا دا ورور زه یم که د دې کوره ووتلو په سر باندې مې بوج اوس را سره په ولیم بوج دی په سر باندې مې د قرقوري بوج و داسې حساب دی هغه 40,000 روپۍ میاشتې 20,000 پکې ستا دي. وای دوسه یا دوسه ما وی چې ته به خېجې د ډمامو وای شیر محمد الله دې د خاورو سره به ښځوې دې راته نه رتلي ما چې به غلط قدم اوچت که که نه نو سپلی به و زما د اثر به د خاوند مخکې او ما خبره نه شوه کولی او تا پورته کېدولې زورونه پکې مړې مورلې یو خبره به درته وکړم که نه نر سړی خواښه دی چې ښځې له زور وکړي ښځه خو هر خاوند له زور کوي والله تا چېرته اورېدلي دي چې ښځې له خاوند زور کړی دی دا خو پښتون او نر سړی دی زما پلار ډېر د سړي بچی و چې تی په سنډل باندې په سر ایښتلي ویم یې زویه ما ته رې اندازه وشوه دا نه وي چې څونه کول دی که نه پوه شوې نو دوی وایي د ښځې د خپو لاندې جنت دی مور یې خاورې کړې ده مور یې خاورې کړې ده او تا دې ته دا غوږونه ډکول چې زه چکر له نه پرېښودم ته خو صدریاب ته خو صدریاب ما واورېدل ما تا ته غوږونه ډکول دا وګوره دا زما زندګي ده صدریاب ته تله صدریاب ته او صدریاب ته چې څوک تللي دي که نه نو واپس کور ته نه دي راغلي او که راغلي دي بیا ساه اخېشلېدلي دي دا ځکه ما نه پرېښوده ما پرې لاس ایښودی و مړې مورې تا په دې باندې چکر نه پیرزو کېږي چکر دې پې نه پیرزو کېږي صفا خبرې ورته کوه ګټلې خو ما سه تا خو نه نو دا تله چا سره دا د ګرمې ډونګې په شان خولې نیولې دا د خپل رور یادوي دا هغه خو د خپل ځان ته تپوس نه دی نو ستا بیا په صدریاب کې څه تپوس کوي ولې نه دا دوه درپسې نور وړې څه
دوه میله چې رښتیا راوړې هو زما وکړه ګوره د ده نه خو غیرتي دی که نه یا داسې مرچکې خانم تماچه ګرځي خو ډز پې کول غواړي 2 میلیونه ستا ورور ته به زه توپه په اوږه کړم خو چې ډز هم پې وکړي که نه خو چې لږې ورته خوله خوږه کړه رښتیا وایي که نه د مرچکي ماما خو زه بیا هم سترګې خطرناکې دي نو ستا د مرچکي ماما ته مانچه خو زنګینه ده رنګ وله ورکومه دې رور له دې رنګ ورکوم او د مزایل په ځای استعمالو په آرام کې نه د مرچکي د سترګو ماته پته لګي دا د اوس نه دي دا د ورکوټوالي نه دي دا پې مور راوړېدلي وه نو سترګې بار راوتې بیا په هسپتال کې پې لکونه روپۍ مړې مورې ښځې وایي خواښیانې وایي ټیک نه یو موږ ته خبرې کوي سم دم ګپ کې دې راللتي واللي دونه ښکلې ګپ او دا خو چې دستره کېني تشې غیبت به یا به مرچکي یادوي یا به مې مور یادوي یا به مې رور یادوي یو ګنټو شوه چې ستاسو دا باز زه د کوټې کې اورم که نه نو ته چې ته ما لرالې چې مورې ته سینګې ما دا دونه وخت بهر زما څه کار دی مړې مورې زما څه کار دی په دنیا کې خو یا ځان دی او یا ښځه ده ما خو د چا نه معلوم نه ته د زوی نظر کې د زوی نظر کې تا ما ته چېرته د زوی نظر کړی ده نه مې دې کړی نه مې دې کړی ښځه مې هم ځان له راتښتولې ده الله نو الله ما به پردي خدمتونه کوله د دغه ماما سر ته دې دوا کوه چې ته وړوکې لوی کړې پردي خدمتونه به دې کوله او رور لا به دې ورکوله ما ته دې پته راکړې نو ته اوس چاله ورکې ته اوس چاله ورکې ته ما ته ده ووایه زما رور 40,000 میاشتې لو زه خامن او تاسو پې راکوم آرام کښېنه په دې ورور ته ته لکونه مه خورې که نه همدغه د څاروغو جلپۍ دا مخ پې د سړیتوب نه شي هغه باندې لکونه نه خورم هغه پیسې وګټولم ما پې دله ښکلې غټه غوا واخېسته مورې بیا هغه د هغه بل تور بیزم را پاسېد هغه تمانچه څه شوې ده ته کښېنه واقع خدای در سره پېښه ستم ګپ تراله په جګړه واړولو او چې تا سره دومره ښکلې خبرې م کولې والله که نه کښېنه بس الله دې وروره الله دې خاورې په جنتونو که او ویم ته چې نه که نه نو د کوڅو دا سپي به مې وخوري والله ستا د قصد نه زه اوس خپلې ښځې له کوم ځه ولې دا چې زما مور ویم سترګې چې شنې وي د هغې یو رګ زیات دي ښه دی زه به ولکه ته صبر وکړه ما خوب ستا د لاس ونه کړه که نه ته دا خبرې کوې که نه چې زه به ماما سره حساب کتاب کوم د کومې خبرې حساب کتاب ما سره کوې ولې 150 روپۍ مې درته په شمیس جدید کې پاتې شوې او 70 روپۍ در رانه په دغه کې خوړلې وې په ریاض کې هغه بل ځای څه نوم ما نه اوسېږي ښه زه ته وایم 150 روپۍ ولې دا ګڼۍ اخیستې وه ځانان دلې اخیستې وه او 150 روپۍ ما هغه ځانان هلک له ورکړي دي ماما پاک دې ته ما له هغه اخیستې ده پیسې ده ورکولې نو ته اوس دې ته سوچه یزویه هغې په خپل په مسافرۍ کې پراته دي په 150 ریال بیا تاله څنګه خو تاله یې واغېشت او د ده جیب یې وښکي نه مالې مورې والله دا ټولې ده خوړلې دي هلکه دا به پې ځان له واده کوي دا خبرې پرېږده ښځې ده چې د کومې رالیږلې هغه هم راوړې او چې جیب کې سره سي هغه هم راکړه چې مرچکي سره حساب کتاب ماما ما له 15 لکه روپۍ زما خور ورته ګورې پاتې رانهولې 15 لکه روپۍ اوس خو رالو والله کوله روپۍ م ورکړم زه خو نه تلم په زوره دې بوتلم نه بې خونده د بینک منیجر ما پسې کوڅې له راغې دغه پیش چې برې لیږه دا پیش د دې د ورورو که نه او هغه ما ته منیجر ووي وایي ستا دا زوی دغلته وي چې ته راسنډي وایي په 2 مرض پیسې رالیږي ښځې له ستا ما ته پته لګي ځینې دې له چې بس لږې شانتې ورکړه بس څنګه لږې شانتې 2.5 لکه به یو راکړې 2.5 لکه په مارې 2.5 لکه په تارې 15 لکه روپۍ دا مور دې خرڅه که خو پیسې به له موږ سره کوي ما به ورته لاس کې اوچت دې خرڅه که دا به ښه پیسې دي ناستې مو ته بوټي ته اوس خبرې کې نو خپله خور دې پېښه که نه کوې ولې ته د دې څه میړه خو نه یې هلکه د خدای مسلمانه خدای رور مې دی رور مې دی نو ولې دا به په چوت اواز خبرې هم نه کوي نه به کوي دا زما کور دی کوي به زما ښځه ده ستا ښځه ده کور اوسه بیا چار څه کې زه کوزم تاسو نه ښه وځي اوسه شابه راځه هسې وځه والله کوزم اوس به زمونږ بدل ته اوس خو مونږ خو یې پیسې وګټلې وي د ګونه راغلې د کور مېلمن کېږه راته ما او خور له مې ښه ډېرې پیسې دا ضروري دي یار یې بټوه مې ډاره ډکه ده خو خور له ولې نه ورکوم چې ستا پرې خاوند باندې خور له چې دې پیسې کمې راوړې زما پیسې دي مړه خو ستا خو هغه مثال دی که نه ټوله ورځ دې په اوږو ګرځوم که نه خو ښه نشته دی ملګري هندو سره خدای ناراضه هغه خبره ده هغه خو ستا دی او ستا د ملګرو دی والله زه خو ګوره ډېر احسانمند سړی یم خو څنګه دغې احسانمند دی خو د ښځې خو د بل چا نه د بل چا نه پوه شوې دی ما نه ولې داسې سوځي راده به سوځي دي
داسې سوځېدلې دي شکلونو ته وګوره تور تا نه سوځونه دوی دې رانه واغشتو ستا د مخې د اوسپوغه شاپرم په کور کې پرېږدي د خل سبا چې کنه اوس موږ چترال ته چکر چترال ته خو دې مال په حیات آباد کې بنگله نیسي بیا به زه اعظم ابغني لاړم لکه شغړې والله کو د سلاړ شم اوس حیدرآباد کې به څوک بنګله نه د ښځې پاډر خو ته چلیږي که نه میلې ته یې بونځي میلې ته چا به ترې ریکارډینګ کړي او فیسبوک او ټیک ټاک له به یې ورکړي په شرمونو به شرمېدلې ای به ولې والله څه مریم نواز چې ټیک ټاک یې کوي او په موبایل کې لاړ سوځه ستا ښځه نشته دی ځکه داسې خبرې کوې ښځه دې نشته نو ته اوس ویې نو ما یاده وه که نه چې مور یادې او دې کتل څه ده به زه څه ګیله دا چې وکړم ته نه وې که نه په ما به وختي خاورې وړېدلې دي ټینشن مه کوه دوی باید چکر له لاړ شي او تازه ډاکټر له بوزم چې زو راځه ته څه چکر له به څنګه ځي خلک را پورې خنداګانې بار کوي ته د دې نه خبرې ته م ورته لار ښې نه به زه خو اوس په ګیلکار راولم او په دې کور په نیمس کې به ورته دیوال لګه کړم خبره ختمه نو چې دیوال راکاږي نو خو ټول ورځ په کوڅه کې ولاړې دا چې خو پې زما نظر یې اواز پې وکړمه بیا به شپه ورځ په کوڅه کې ولاړې چې خاوند دې بار وځي نو ته به یې چې دغلته چې د بجلۍ یا د ګیس بل داخلي هلته ولاړې په سعودي کې هغه حرکتونه کړي دي که نه خو بس نه ویم که نه زه نه ویم که نه زه ډېر ښه سړی چې ویم لګیني خو یو خبره مې تو کړم اوس پرې سرمون وکاږي خو بس پرېږده ما ته یې پته لګي زما زوی دي ما وړوکي لوی کړی دال به ما ته نه وی ما ته دې داسې ښکاري لکه راته چې راته څنګه مخامخ ښکاري او چې دا چیروکۍ خو لږ ووینم که نه مړې ورشه په لکونو روپۍ رالې صرف دغه پیشو یې پکې راوستې ده یو کار یې پکې د سړیتوب نه کړی او دا نه دا مرضیه میلې ته لېږلو نه ځان په شان چیلې کتلې راغی راوستې ده خدای راته بیخ بنیاد وباسه چې د سړیتوب چیلې د ده لپاره نه وه مخبره کې ځای ختم کړو خو څه به یم چې یاره دې ځای کې ولا ځای ورکړم د ثواب کار دی څوک نن سبا خو ځایونه هم داسې ځای ته ورسېد چې د فوټونو او د انچو حساب کتاب کړو مړه خو بس څه به کښېني دې څنګه چل د ځان دې داسې ناغره ده که دا ما را سره داسې ډزې کړي دي چې نه علام نه کلام یخانه ته ما ته ده ووایه که نه چې تا ما سره په کوم سکول کې سبق ویلی چې زه په تا سلام واچوم او سلام خو سړی په سړي باندې اچوي که نه ښځې خو په چا سلام نه اچوي استغفر الله استغفر الله نو دونه خو ګوره لیدلې سترګې دي خامخا په دې کلي کې راسه وړه لوی شوې یم خوښه دې نه ده چې انګڼ ته دې بوځم او خشته یو ډک ترماس چیره باندې وسکم نو ولې د دې نه داسې بده خبره خو نه ده هی ویم څه به وویم نو څه به وویم یم تاله م الله خاني درکړې ویم دا خوله مې هسې مه راسپړه که نه چې زه څه نه وایم نو تاسو یې مه وایئ ښه او ته راوتې سینګې څه کې خو ستاسو په غم کې ګرځم که نه د ژوندو به دله بیل غم کوم د مړو دله بیل دا مقبره دله وقف کوم دا ځای به داسې ورکړم هغه ځای پر وګوره چې اسم نه درې جیره بره نو په دې خو په هر باران کې چې کوم دی سیلاب راځي بیا به بچلو کې موږ خپلو مړو پسې منډې وو نه نو دې سیلاب ته ما ویلي دي اوس څه وکړم خدای پاک سره جګړه وکړم هسې ګاډي واډي به سړیه هم په خوله لاس کېږه ښځه سره باس مه کوه دغه اوچت پټۍ دې دغه وله ورکړه چې د باد باران نه مړي بچي ته ښځې ته خو د سړو نه مو پسې وراخوایي ما ته معلومه نه تسپو له زور ورکه تسپو له زور ورکه پوه شوې که نه ته چې قار شي بیا را تسپو نه زور وباسي اکثر ته خو یې ونه کې په خپو کې د چیلو ډوکې دي د چترۍ لاس کې دي ټوله ورځ ګرځي ته د ستړي کې نه شوې ته کې په ځای نه کښېنې وایي الله دې سترګې وچکه الله دې سترګې وچکه سترګې دې هم د خاورو لاندې چې ستا نظر ووالم په درېشتمه روژه باندې تلم په 20مه او چې ووالم دا وګوره زما سال دا ستا د کوم دی چې ویم د ټرک د لاندې شوی چې تا نه ما ته دا روګان نیغ وي کوه ما زما را پیسو غم وکړې 15 لکه روپۍ دي زه څه چار پوډر دلته نه خرڅوم زما خو دغه ځمکو حساب کتابي نه نو تا چې زما ورور او زما زوی لیدل که نه نو ته پرې برغ ووي چې تا وله پیسې ورکولي په برغو دې خدای تا ړانده کړي دا خوله دې ګوره سمه خوا ده وه تاسو ما سره ټول عمر د دښمنۍ کارونه کړي ویم دا اړه خو مې و چې ډز د باندې وکړم خواڅې ویم په ارام کښېنه په ارامو اړو 15 لکه روپۍ دي تا ته د پلار نیکه نه لږ میراث پاتې شوي دي خو دا پکې موږ ته وبخه که نه ها داسې چې زه بخل کوم که نه بس دا ځمکې به لیلام کوم په دې خلکو باندې تاسو چاته د خیر کارونه کوي ستا د سر نه پته لګي ستا په سر کې دونه خوروا نشته چې غریبانانو له ته 100 روپۍ ورکړي ما ته ستا پته نه لګي زما مور به تا کره خدمت کو د څلورمې ورځې زوړ لاغړ مې دې وله ورکړ هغه چې به مو خوړه نو هغه به په ځان به پیدوم نو خېټه به م خرابه وه ما ته ستاسو کاره معلوم دی مور به م داسې کار وکړی که پردېش هوټل کې په غلا ورېبې نیم به یې ښکته توی کړه نیم به یې رغه تاسو ما دې دغه هم ډېر دی
ما سره یې رای موخه زه را ورځم څه بره کلي کې جرګه ده او خو د ما نه پیسو غم وکړئ ګورې ښه چې نور د بس بیا در نه شم کوزېله زه در بیا کړم چې زه روزي اوس خو ملکان هم کار کوي که نه دغه ځای خدای زه خبرېږم یو بل راته وایي چې کارونه کوي دغه ځای خو 500 روپیو د دې د تلکونه جوړېږي یخانه ما سره بس مه کوه دا د بار نه چې راشي که نه د هغې هغه لوړو کېړو ته او سپین کاټن ته مه ګوره چې هغوی ته وګورې که نه نو د مخ نه انور وتي او دربکه ما سره بس مه کوه زه ما نه دي لیکلي چې کارونه کول دلته به کول که نه خو تاسو دا ډېر ارمان و چې لاړ شي بار دا لومه وله تا خوله کې ورکړه وي پیسې در کومه او وي بار لاړ شي یاره قیسې راته مه کوه ګوره مازغه مې کار نه کړي د ما نسوارو دماغ دي لاړم در سړیه په مخه دی ښه دل هم خدای جیداد ورکړی دی اوس په من خیرمارو ته مینت زاري کو خو د پلار نیکه نه راته پاتې شوي دي که زما ورور او زما زوی ته دا 15 لکه وبخې نو داسې خانه شته چې 15 لکه په خپل کفن لګوي داسې وګڼه چې خپل کفن مې په ځان واچو ځه مړه یا خورې ویم لاک شکرونه وباسه ګوره خلک دا کروړونه روپۍ ورسره دي خو چې الله نه غواړي او ستا ورور زوی له الله پاک دونه توفیق ورکړي چې د خپل پاک ځای ته وغوښته بېشکه ویم قراقور چې به را سره خبرې کولې که نه نو ستا باره کې بیا ډېر باس کو ما ته به ویاره شپې نه مې سره د بچو راغلی دي او دلته طوافونه کوي امین السلام علیکم او په خیر قراقور استاد دې مبارک شه روجي دا دې مبارک شي عمره دې مبارک شه چکر مکر خو دې وواله یاره دا مني خو ستا په خدای باور کېږي چې په مې خونه کې په هر ځای کې مې تا ته دعوا کړې ده ولې ښېګړه دې راسره کړي دي خورې تا ته مې پرون شوي وایي بیا تا چې ما ته دلته نه رنګ وکړو وی بې ځان وي په خوب کښېنم وي ځان له خپې په طوافونو ستړي شینه راشه که نه زمزم اوبه ولې راولې کجوري ولې راولې نه وبکړه هر څه مې وکړل هلکه مدینه کې چې کومې پیالې مې اخیستې وه مزېدار سټ مې چې اخیستو په هغې پیالې کې ودره چې نه چې خو بیخي نه څکم ما به بل معده مې خرابه ده تا ته پته نه ده انشاءالله الله به درله شفا درکړي تاسو خو نه وی که نه زه ترې خبر شوی یم د ډېر ګرموالي الله څپې زیړې راغلو چې په ډاکټر بنده کړی او دوا وکړه حاجي صاحب راغلی دی دوا وکړه یا الله مرچکي مامال ته د تخیرې کولې خدای پاکه دا زما لپاره شفا وګرځي خدای ټول مسلمانان دغه پاک ځای ته موږ بوځي او خدای زموږ د دښمنۍ او طرفګانۍ دا ختمې کړي خدای پاکه او موږ له روغ صحتونه راکړه بس ورځم در تاسو خو دې څه ونه ویل هغه خو ما مور ته خبره کړې اوس بده خبره ده ګورم مبارکې له راغلې ما مېلمانه ځي راځي هسې خو به دې راته یاده کړې وې که نه هسې یې راته یادې کړه درته مې یاد یې کړې که نه نور څه وکړم حساب کتاب به برابر کړې ور چې بیا رانه شم پیسو انشاءالله لاړم خورې السلام علیکم ځه ولې دغه پیسې دي ولې نه بیا ورکړې دې بیا خو باسه نو دغه په مخ کې خو خلک نه وي که نه ولې نه بیا ورکړې ولې پټې دې بې خو بس هغه ما ته ویلو هغه د خپلو بچو سره حساب کتاب کوي نو تاسو پکې څه یې خدای خو د خپل ښه سړیتوب هغه ګونه خورې بس دې که نه نو څو اوبه مې به اوس کوي اوبه خو مونږ نه وې راوړې که نه د پم مړه ولا د پم به اوس کوي دا الله تعالی غټ نعمت دی هغه په هغه نیت کړي دي که نه الله پاک په ولې د هغې دغه ثواب ورکوي بېشکه پېښ شوې خو دوکه خو تا وکړه که نه بې غیرت انسان دوکه خو تا وکړه تا کجوري نه دي راوړی اوبه دې نه دي راوړی راوړي دي ښځې زب والرسو پاوخي ولا خوړلو ښځې مړه دا ځینې اجان چې راشي دا چلکۍ قرقوریا خدایه توبه پیلني دروغې دی پم نه اوبه راډکۍ ورکوي وایي دا مې اوریجنل مې ستا دپاره مې راوړی ګوره هر سړی داسې نه که نه شي نه خو دوکه خو تا ښکاره وکړه که نه یا ویم او تا ته پته شته هغه چې په کوم نیت کړي دي که نه د هغې ثواب به ولله بس هغه بس ما موله په چې په کوم نیت ورکړي دي انشاءالله تعالی په حقه نیت مې ورکړي دي 15 ټپکې دې راوړي دي او ښځې به دې ستا اوښې ته باټې ډک او لکه د سکي به یې پرې را پرېښودو نو یو سرخ پیتې وویسته زمونږ پکې د ګوټ اوبو نصیبه نه وه مړې خیر دی مړې مورې تاسو ما باندې دا هر څه سم زباتۍ ولې زه ستا ځینې یم که نه زه دې کرپټۍ راوړی نو زوی مې یې که نه لکه بس چې که نه جیب نه راته راکړه د 2.5 لک روپۍ راکړه د خدای خاطر وکړه او 2.5 لکه به زه کوم خورې چې دې مرچکي ته ګوره د مرچکي ظالمې سبا به مړه شي پردي حق په قبر ته یوسي های نن سبا چې حق پسې ګرځې که نه پېښې که نه نو په هر چا باندې پردي حقونه دي او قرقوره ته چې ما ته بار بار وایي چې 2.5 لکه روپۍ راکړه زه به یې وله ورکړم ته وله ورکړه مړه یاره که زه به یې ورکړم دا اوس په دې ساعت مړې ستا د قسته ګوره ورته ښه ستا د قسته خورې دا ریال جیب کې واچوه مړې ونیسه دا د سعودي پیسې دي ونیسه دا مور د سعودي قاضي اعظم دی
څنګه په ایمان وایا څومره ښکلي لوټ دی یاره لوټ خو خشته دی او د پاک ځای نه او د ښکلې خاورې نه راغلی دی که نه خو زما په خپلو پیسو سود کېږي ما له خشته د 5,000 مورې دا پلار مې پیسې دي والله دا بچي راوړي دا اوس ته د دې نه څه خبرې دا ته اوس پیسه دونه ګېډې به راوړې مړې کاغذ به بچي راوړي خو چې تا نه که خیر څه زرغون نه بس شي خیر دی زه مور ته وایې زما مور سادره وګوره وایي ما د 5,000 لوټ راکړه هم پاکستاني راکړه ته په ایمان ووایه مورې چې دنه دی چې 100 روپۍ دې ته واخېستلې 10,000 روپۍ شولې یاره هغه ته ځان له بدل که ما له د 5,000 لوټ راکړه چې نه دا مې ښه درکړله شي ما ته مې ښځه یادېږي زه لاړم تاسې چې تلي یعنې که تر 5,000 لوټ مې په سترګو ونه لیدو بس دا به بیا جیب کې بس دا به واچوه. د دوایانې وروړو او دا به د نغدې درکوو یا مورې ما ته ګورې که نه ګورې تا ته ګورم تا چې دا سړی راوسته که نه خو ډېر سپک سړی دی او چې په ګېټ وټه نو 3 ځلې خو ستا ورته رپوټې وکتل نو خیر نه موږ کم درانه یو مړه لږ صبر وکړه زمین دشمن جنګي دی جنګي ورته ویلي جنګي دی به خدای تا راولي به الله راولي کنده زه دا غوږونه داسې روباسم دی به او ځان له چاته د ښځې غم وکړه ظالمه چاته وایې تا ته وایم نو چاته تا دې کې څه کار دی دې باشه ته نه درته ځه خدای دې دغه شان شان د دنیا تېر کړه ولې نو که به بس پرېږده که نه نو ستاسو بالته هم دالو خالد بالته څه دی ته دې اوس پرېږده خدای را ده او خیره وړي که نه وینې مې ورته خوټ کېږي چې یک دمې راباندې مرچکي په ما په کور باندې راوسته ویم چې راشي که نه نو یم زم به ته نور صبر نه کوم دا خورم به له وباسم د دې کور نه پوه شوې که نه زه سمله دا دوی ووي دا وي لیونی دی او دا ساده دی او په یو ډب تللی دی او هلته کې مرچکي خان ته ویلي چې اوښې مې هم راغلی دی او مامې هم راغلی دی دا د ده کارونه دي سم دم دی صرف روټۍ ته چل دی